آیا غواړئ چې داسې یو طلایي پاسپورت یو هیواد ترلاسه کړئ چې 58 هیوادو ته پرته د ویزې نه سفر وکړئ او 48 هیوادو ته د رسیدو پر مهال هوایي ډګر کې ویزې ترلاسه کړئ؟ د آرام سمندر له یو هیواد څخه دا طلایي پاسپورت ترلاسه کولو نوی فرصت. پر دې پاسپورت تاسو کولی شئ 58 هیوادو ته پرته د ویزې نه سفر وکړئ او 48 هیوادو ته د رسیدو پر مهال په هوایي ډګر کې د ویزې ترلاسه کولو امکانات شته. خو د دې پاسپورت ترلاسه کولو تر شا یو تریخ حقیقت پروت دی. د ټاپوګانو نه جوړ شوی د نارو په نوم دغه کوچنی هیواد پیسو ته اړتیا لري چې خپل 14,000 وګړي بیرته ځای پر ځای کړي چې د سمندر د سطح د لوړېدو له کبله بېځای شوي ول. خو حکومت وایي د اقلیم اړوند مرستې کافي نه دي. خو داسې اندېښنې هم شته دي چې ښایي د دې پروګرام څخه مجرمین او یا ان ترهګر هم ترې ناوړه ګټه واخلي. که څه هم حکومت د دې خبرې ډاډ ورکړی ده چې غوښتنلیکونه به په دقت سره ارزوي. نو بیه څومره ده؟ د یو پاسپورت بیه $1,15,000 ټاکل شوې ده. د نارو هیواد هیله مند ده چې په یو کال کې به 590 اتباع ومني چې د دې سره به د 2 کلونو په موده کې د بیا میاشتېدنې لومړني پړاو لګښتونه پوره کړي. نو دوستانو ستاسو نظر څه ده چې داسې یو کوچنی هیواد چې په پاسپورت باندې کولی شي 106 هیوادو ته بغیر د ویزې نه سفر وکړي؟ آیا په دې قیمت ارزي؟ نو ستاسو دوستانو اراده څه ده؟ خپل نظریات مو را سره شریک کړئ.